راشئ چې له بلې مو خبر کړم. پنجاب کې د یوه دارالعلوم مفتي پر 11 کلن نجلۍ باندې څه کړي دي. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ او زموږ دغه چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ګرانو کتونکو مینوالو السلام علیکم. د پاکستان پنجاب ایالت پنو عاقل ولسوالۍ کې د یوه دارالعلوم مفتي شفقت علي د افسانه په نوم پر 11 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی دی. ځایي خبریالان وایي نجلۍ همدې دارالعلوم کې دیني زده کړې کولې چې شفقت پرې تیری کړی دی. د خبریالانو په وینا یاد نجلۍ له یو کال راهیسې هلته په درسونو بوخته وه. کله چې مفتي شفقت علي پرې جنسي تیری کړی دی راغلی خپل پلار ته یې شکایت کړی دی. مفتي شفقت علي د پولیسو لخوا نیول شوی دی او پر افسانه یې جنسي تیری هم منلی دی. د افسانې پلار مراد احمد د پاکستان له حکومت څخه غوښتي دي چې د ده په لور یې جنسي تیری کوونکی مفتي دې اعدام کړی شي. د پاکستان په مختلفو سیمو کې له کلونو راهیسې مفتیان او مذهبي مشران پر کم عمره نجونو او هلکانو جنسي تیری کوي، خو د سیمه ییزو خبریالانو په وینا چې له لنډې مودې وروسته بیرته د پولیسو لخوا خوشي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په اسلام آباد ښار کې د ښار په مابین کې 2 موټره چې یو موټر کې نجلۍ او هلک په ناروا کار باندې اخته و، له بل موټر څخه یې ویډیو کړی شوې ده او په ټولنیزو رسنیو کې شیر شوې ده چې دغې ویډیو سخت غبرګونونه هم راپارولي دي. خو د غبرګونونو تر څنګ ځینو خلکو دغه خبره نه ده غندلې. ویلي دي چې دا د خلکو شخصي مسایل دي، باید په دې کې کار ونه لری سي. نو دا د پاکستان اوسنی حالت دی او پاکستان په افغانستان کې د جهاد فتوا ورکړې ده د پاکستاني مفتیانو چې په افغانستان کې جهاد روا ده. خو اوس خپله پاکستاني مفتیان په خپل هیواد کې دوی داسې کارونه کوي چې د اسلام له دایرې څخه خارج دي. ګرانو کتونکو او مینوالو ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې وکتله. که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. مننه.